بسم الله الرحمن الرحیم رزول لیسن 28 of episode 2016 اتوشتم نمبر 10 زموږ تاسو سره ډیزاین ټپ دی او ډیزاین موږ تاسو سره کسر وډو نن پیج بیک گراوند ګروپ باندې کار کوو سره راځو ته کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان دلته ګوري تاسو ورته په دې پیج بیک گراوند ګروپ کې ما سره مختلف قسم شي لکه نو موضوعات لکه اول چې ما سره واټر مارک دی واټر مارک لکه سره پر اسمري ګوري ورته زه غواړم چې دا صفحې په مطلب بیک گراوند کې د لیکلو شاته چې کوم دی یو نوم اچوم یا یو لوګو ولګم لکه تاسو د کورسونو مطلب کوم چې پر لیکلی نه هڅه کې شاته مطلب یو باندې یو بیک گراوند لګوي خای خپل لوګو لګوي ها نو ګور ورته واټر مارک ما سره دوه قسمه دی یو بلټن دی ما سره یو یوزر ډیفاین دا اوس ګور ما سره چې کنده بلټن دی ښه کلیک کنفیډنشل مطلب باوري اوس ګور څنګه چې ما سره شاته لکه چې ما سره کنفیډنشل دا راغی چې باوري دی یعنی ښه اوس ګوري امدغه واټر مارک ولا کسي دا بچا پیګم در سره سره دا ما سره مطلب مخکې راغلی دا سره غوړې کلیک کړئ موږ ګوره ما سره کنفیډنشل په دې شکل باندې راغی سره دا څنګه غوړې دا قسم اوس ګوره ډو ناٹ کاپی کلیک اوس ګوره مطلب یو معلومات یو کتاب یو چپټر دا غوړې سکه ولکه چې مطلب ډو ناٹ کاپی نو نه پر پیګ چې دا مطلب څنګه دی اجازه لرم چې مطلب دا څنګه ما کاپی کوم ګوره کنټرول انټر پریس کوم ورپسې نوې صفحه چې خلا مې کې بم څه کې دا ما سره دا برازي را سره صحیح شو ها بلکې دا څه ډو ناٹ کاپی په دې شکل مطلب غوړې چې شو مایل شکل باندې غوړې او افقي شکل باندې راشي در سره ها راځه لکه چیرته مور واټر مارک فرام office.com office.com نو مطلب نور غوړې ته چې نه کسټم واټر مارک دا خو مثلا کې چې بلټن دی مخکې راغلي دی ها اوس لکه څه غوړم یوزر ډیفاین مې لکه کاری کلیک کړئ باندې صحیح شو دغه کومه سره دوه قسمه خبرې دی ګوره یو لکه ته پکچر لګول غوړې لوګو چي دا او یو کوي چې ټیکست راشي دا قسمه پکار دی پکچر مې پکار دی لوګو لګول غوړم سو لکه سلیکټ پکچر کوم ځای کې دی ورک اف لاین دلته لاړ شخه پکچر پر ځپل دا پکچر دی دا څه کومه ته بیک گراوند کراوړه اوکے کا او اپلای کا څنګه چلو شل کنه ما سره بیک گراوند کې چیرې ما سره اماغه واټر مارک څنګه ما سره تر راغی دا لکه څه خپل لوګو ولګا ور باندې سره یا کوم بل تصویر تاسو پکار شو ها وای دا سره کني وسوکا ټک غرات پکې راوړه هلکه دې بل څه چې واش اوټ کلیک کړه اپلای کو څنګه ما سره کنه تازه شو ها واش اوټ لکه څه کار کوي مطلب تا غوړې څه کې دې رنگ تیز کې سوکا واش اوټ دا مې مطلب اپلای کو څنګه ضعیف شو دا غیر فعال کړه څنګه شو ما سره تیز شو سره خبر لکه څه سکیل اوس ګورې تم چې لکه څه دا ماته لوګو 50% ډسپلی کا اوس ګورې څنګه شل کنه ما سره 50% درغله سره ته به ګورې چې مطلب دا څومره ماته په کار راځي ها او دا ګورې چاپی کې مر سره ها بیک گراوند کې دا اکثریت خلک مطلب څه لګي لوګوګان ته لګوي یا خپل شعار لګوي شعار نو مطلب ذکر کوم ټیکس کې راځي دا ها چې ملګری په کار دې چې اټو کلیک کړئ نو ګوره ما سره مشل کنه دا خپل سایز باندې مطلب در سره راځي خاطر لکه زما څه نو واټر مارک اپلای مې کړل واټر مارک څنګه شو ختم شو اوس لکه غوړ چې لیکل پی راشي ګوره څه وکړه ټیکس واټر مارک دا پکچر وکنه اوس لکه زما څه پکار دي ټیکس واټر مارک هله کوم کوم شبه پکار دي چې را انګلیش مې لکه پکار ده کوم ټیکس لکه غوړې وتم چې لکه فار ایگزامپل انفارمیشن ها اباوت چې لکه نو صحیح شو سی آی ټی دا بل کس کوله ټایپ کړ او اپلای میکړ اوس ګوره ورته څنګه څه لکانو کوم چې ما ورته پاس لیکل هغه څنګه ته ما سره راغی سره ها دې کله کنور سوي چې پر ایگزامپل دا سب کار کنه پرسی جواب باندې وړیا پښتو باندې وړل څه ورته اٹکا اصلي اپلای کله څنګه چې ما سره کنه سره راځي اصلي راغی کنه ته مطلب خپل نوم ورته نوښته کوم کورس نامه دې څه کا ورته ټایپ کا ورته ها وای مله قسمه په کار دی انګلیش می په کار ده یونایټډ سټیټ والا دا ما سره مطلب څنګه شو دا ا اس ا بس څنګه چې ما سره ډیفالت برازي لږه کا ورته داس نوښته کا ها او تم چې بای احمد ها بلکه کوي چې فونټ بدل کا ورته فونټ مته سره کوي چې لیکل مختلف سره د سویل کې فونټ ورته وای لکه دا څنګه امپیکټ ته وړه ها امپیکټ خاص سټایل دی اوس ګوره دا مې انتخاب ورته اپلای مې اوس ګوره څنګه شم سره مګه د امپیکټ سره باندې اپلای کول شو ها بلکه کوي چې مطلب سایز څومره پکار دی یاره سلويخ کلیک کړئ باندې اوس څنګه شم سره کوښ نه شو ها او کوي چې اټومي پکار دی کلیک کړئ اوس څنګه شم مطلب خپل ځان بیا آزاد وي ها بلکه کوي چې سیمی ترانسپیرنت کلیک کا شفافیت یې څه قسم وړي اپلای کا څنګه شو سره په دې شکل لګای او کته څه پکار شو سیمی کلیک کا اوس ګور څنګه شم سره لګا دی دی یا شفافیت لګ څنګه شو کم کړل شو سره ها بلکه کوي چې لی اوټ تاسو پکار شو مطلب دا اوس څنګه سره جونګل مطلب مایل شکل باندې دی او کوښ نه هریزونټل می پکاره کلیک اوس ګوره څنګه شمه سره دا څه افقي شکل غوړي یا مایل شکل باندې راشي سره سره خزماله کا ډنګل پکاره څنګه داسې انتخاب کوورته سره خا کته وش بيخي نه غوړم سو کله کا ریموو واټر مارک څنګه شو سم سره ختم کړل شو خبره لکه سوي چې پیج کلر لکه زما څه پکار دی زه غواړم چې مطلب څه کوم سفید رنگ ورکم کلیک کا
څه قسم غواړي دا قسم دا ګوره صرف سټایل دی ما سره ښه چاپیږي نه در سره داسې سیدا فقط څه لپاره لکه چې موږ تاسو مطلب د لیکل ښایسته ښکاره شي ښه ایکول آر ان ډي ګوره دا مې څه کله کوي فور مې پریس کور پسې اوس که دا مطلب زه بل رنګ ته چینج کړم یا سپین رنګ مطلب انتخاب کوم ورته ښه ګوره ډیزاین ته راځم پیج کلر څه کومه سپین دا قسم هم صحیح راځي درته مشکل نشته پکې ښه او کوی داسې نه وي زما بل رنګ پکار دی ګوره صرف دې لپاره تاسو مطلب د لیکل څنګه شي لږ واضح ښکاره شي دې لپاره استفاده کوسې را ښه پیج کلر لکه دا قسم غواړئ ګوره کوم قسم تم چېرې دغه رنګ پسې وي ښه څه کا ورته انتخاب یې کړه بل لکه څه وي پیج بارډر اوس ګوره دا مثلا تاسو مطلب لږ کار کړی ور باندې دا اوس څه ور باندې سټپ بای سټپ کار کو کلیک کړئ باندې بارډر نه ګوره څه مطلب دی لکه نو بارډر مین ته غواړئ چې مطلب څه کې د لیکلو ته یو چوکاټ ورته ورکړي یو سرحد ورته وټاکي ګوره اوس ورته لیکل اوس ما سره مطلب شته دی خو زه مطلب چې کوم دی دا چوکاټ دی لپاره نشته بارډر دوه قسمه دی ښه یو د انتخاب شوي ځای لپاره دی یو د ټولو صفو لپاره دی راځم څه کوم لکه دا انتخابوم یو ځای ښه مشخص ځای مې لکه څه انتخاب کوم ورته ښه راځم چې لکه پیج بارډر باندې کلیک کوم اوس لکه دلته ما سره څه راځي بارډر به انتخاب کړي چې لکه نو بارډر مين د انتخاب شوي ځای لپاره او پیج بارډر د ټولو صفحې لپاره زما اول چې پکاره کنه بارډر پکار دی خاصه قسم لکه پکاره باکس شکل باندې راوړه کلیک کا څنګه چلو ما سره بارډر راغی ښه خلاص مطلب وړي چې په دې شکل باندې وشو ګوره ځای مې څه انتخاب کوړه ته څه مطلب دې ته بارډر ورته ورکه ښه دا انتخاب کا ښه دا څه وسی سره دا مې څه انتخاب کوړ دې پورې الکه څه کوس ماته بارډر ورته ورکه پیج بارډر تر ځم الکه بارډر څه قسم الکه شیډو سورې ولري کلیک کړئ باندې ګوره ما سره څنګه شل کنه لاندې سورې سره کار کوي ښه دا قسم نه غواړي یو بل شکل انتخاب کړ دا ګوره مې انتخاب کړ او پیج بارډر تر ځم څوکا بارډر انتخاب کوړه 3D دربود کلیک کړئ باندې اوس ما سره په دې شکل باندې راځي سره یا پر ځم په دې شکل باندې وسه دا مې انتخاب کوړه الکه سمې پکار دی بارډر ورته راوړه خو څه قسم الکانو کسټم د خپل خوښه مطلب غواړي خلک کسټم یې څه انتخاب کوړه اوس تم چې لکه څه دی بارډر ساده قسم وسه دغه لاین ورته ورکه ګور زه خپل گیم څه کوم کسټمایزیشن کوم د خپل خوخه ښه الکه رنگ څه قسمي سورنګ ورته ورکه لکه دې مطلب هغه څمري وي ډبل والا تم چر 3 فوټه بس ښه او دا څه کله کوو کېګه څنګه چل شو ماستر دار نه کنه ځکه دام تاسو مطلب بل څه پر انتخاب کوړه ښه دلته بلار شو دا ګور انتخاب مې کوړه ښه پیج بارډر تر زما دا انتخاب ورته ښه الکه څه ماته دا سټایل ورته ورکه او دا رنگ ورته ورکه او اپلای کا څنګه شو وسو ما سره مطلب هغه بارډر باندې اپلای کړل سره ښه کلیک کړئ باندې دا به انتخاب ورته حالکه دی مطلب څه کې تغیر پکړې شپک پټه مطلب وشه کلیک کا دا ګوډي ډبل کی در سره ښه دا قسم مطلب تاسو نه غواړئ چې را بارډر مې پکار دی خدا سټایل زما خو نه شو بل انتخاب کا ورته ګوري دغه سټایل دی ښه اوکې کا اوس ما سره دغه سټایل باندې راغی سره ښه دلته ګوري سموري خبرې پکې دي ښه پریویو سم مطلب سره کوم چې د چینجز راوړم څه کوم مطلب ډیسپلی کوي لکه د پاس بارډر مې پکار نه دی ختم کا اوس ګوري څنګه شو ما سره ټاپ بارډر یې ختم کړل شو خدا چې تاسو پکار نه شوای چې داس نه ولکه سو کا پاس بارډر دی راشي الکه دې طرف زما پکار نه لاندې کلیک کا څنګه چل شو ما سره مطلب لاندې خلاص شو خدا څه نه وای چې مطلب په دې شکل نه وي سو کا دا تراوړه خي طرف مدام غړم چپ طرف نه غړم سره دا چې مثلا کله دا پر دې سټایلونه دي موږ تاسو سره مطلب دا پکار راځي در سره ښه دا لازم بس ګوري ورته دا مکمل ملک څنګه انتخاب ورته ښه صحیح شو اوس لکه ما ته دا غتل د چینجز را وصله لکه دا په چای اپلای کول غواړم چې پاراګراف باندې چا باندې پاراګراف باندې که چیرته مدا انتخاب کړو چې ټیکسټ کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څنګه شل کانو په دې شکل باندې راغی پاراګراف تاسو کوم ویل چې دا جملو مجموعه ده کله چې دا ټیکسټ انتخاب کړو څنګه چل وشي په دې پاراګراف کې هر سنټنس سبا څه کې دا پاراګراف ورته ورکی بارډر ورته ورکی سره خارازو به دلته کلیک کوم آپشن کله که سو کلیک کړئ نو ګوره مطلب تاسو په کار کنه بارډر انشیډینګ آپشن ګورل تاسو دا خبره مې مده چې مطلب څنګه کولای شو چې دا څه مطلب دا غدي دی دا هغه چې کوم دی مارجن څه کو سیټ کوله کسه قسم ودن چې فرام ټاپ دومره سره ها فرام باټم دومره مطلب څه کې دا سیټ کوي فرام لیفت دومره او فرام رائټ دومره اوکې کا او دا څه اوکې کا اوس ګورئ څنګه شو ما سره تغییر پکې راغی در سره سره ها او کته چې مطلب بيخي بارډر په کار نسو کا نن اوکې کا څنګه چل شو لکانو ایو بارډر ته ختم شو ها اول د بیا مطلب انتخاب ورته نن یا مطلب څه کا مخ د سور باندې کار وکړو نو بارډر چې لاش ور پس د راشه ها ګورا دلته تاسو لکه سره نو بارډر ټول څه کته ختم کا صحیح شو ها دا مطلب وی ور سره خبر نه شو پکې ها راځو بیا لکه ډیزاین تر ازم او پیج بارډر باندې کلیک کوم صحیح شو دا هم تاسو مطلب وشو چې انتخاب شوی ځای لپاره وو اوس لکه څه پکار شو پیج بارډر پکار شو لکه څه کوم تم چر د دې مکمل صفحه لپاره څه کومه بارډر جوړ کا
دا چې مطلب ذات په کار راځي ښه کلیک کړئ باندې لکه څه په کار پیج بارډر امغه خبره پکې ده خاص صرف فرض دومره چې دا مطلب انتخاب شوی ځای لپاره ودغه د مکمل صفحې لپاره ده ښه خدي کې څه شین زیات دي ښه ګوره ورته دلته سمات مطلب څه شین ښکاره کینا او کله دې باندې کلیک کوم سمات لکه چې ارت صحیح شو حاول ته زما پستم چیرې باکس را تراوړه څه قسم دغه لاین ورته ورکو کې اوس ګوره څنګه شو ما سره بارډر راغی کنه دا و چاپیګم در سره ها یا په دې شکل مطلب غواړي او دا څه کوو کې اوس ګوره څنګه شو ما سره پیج بارډر بدل شو ها دې شکل مطلب غواړي ګوره ورته دلته اوس ما سره رقم سټایل نه دی ښه زما دا خوښ شو اوکې کا څنګه شو ما سره بارډر راغی ښه کلیک کړئ بدل کبل څه پکار شول انتخاب کوته دغه سټایل اوکې کا څنګه شو ما سره هغه سټایل بدل کړل شو سره ها او کته مطلب وای داس نیول کا شیډو مطلب پکار دی ګورس مطلب سوري سره ښکارا کی کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره شیډو مطلب راغی سره ها دا قسم نه غواړي بل انتخاب کوته دا قسم او کلیک اوس ګورې ما سره څنګه شو دغه ښکارا کیږي در سره ها الکه وای چې کوم قسم رنگ د پکاره دا رنگ می پکاره کلیک اوس څنګه شو ما سره بارډر رنگم بدل کړل شو ها دا څنګه غواړي او دم چل کسو کا ما ته بل کلر راوړه دا راوړه او وې مطلب دې پر خپل سمري دم چیرې دونیم پوتا اوکې کو څنګه شو ما سره دا راغی ښا او یا کوای چې داس نیول کسه کله درجات کا شپک پوټه کلیک کړئ موږ ګوره ما سره شپک پوټه دا ډېر ډبل لږ سره سره ښا مطلب تاسو داس په کار چې را پاس طرف نیول ک لاندې نیوي سیدا کی طرف نیوي چپ طرف داس ګوره ما سره شي سټایل نه دی ښا الګا دا سره کدا مطلب ما سره کلیک و څنګه چل شو ما سره پاسم خره کی لاندې خره کی خو او چپ طرف ته نشته دی د دې خلاف لګول غوړل لکه دا ډوړه ختم کا او اف رائټ او لیفټ څخه کومه ډسپلی کلیک و څنګه شو ما سره دا ډسپلی کی درته ښا خرج دل دور پسې وته ملک سو کا ماته دغه مطلب دا مینن کړه ښا کلیک څنګه چل شو ما سره بارډر ختم کړل شو دلته ګوره لکه په دې پیج بارډر کې ما سره بعض نور شاین لکه ارت چې لکه نو ارت کلیک کړه موږ ګوره مطلب څه په کار شو دا قسم شاین وړل کې دا ونی پیراوړه کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره دا ونی پیر راځي ښا او ته اوس مطلب پیدا سنی وسو کا د دې مطلب ویټ لکه څه کم کو زیات کا څومره چې کم وي مطلب ونی بس کې زیاتیږي بدر سره ښا کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره دلته زیات شو ښا دا څنګه وړل لکه یو بل سره په کار دی ګورل تاسو ما سره شي رقم سیل نه پکې دی ښا دغه پکې راشي کلیک کړئ باندې صحیح شو ګوري ما سره څنګه شو دغه ګلان ور باندې راغلل خدا څه مطلب نه غواړي نور څه په کار شول دغه پیراوړه کلیک کا څه کېل د ما سره دغه راځي ښا خرج ور پسې بلته اړ باندې کلیک کوم لکه سو کما ته نور راوړه خاصه مې لکه په کار دی دغه ستوري پیراوړه ښا کلیک کا ګوري څنګه شو ما سره دغه ستوري ور باندې راغله ښا کچېرته مطلب سایز زیات کې ورته ګوري وې څه کا مطلب زیات میکو د ستوري مطلب بیا کم راځي سره ښا کلیک کا څنګه شو ما سره کم شو او سایز یې غټ شو ښا نور د ما سره مطلب څه سیل نه پکشتري ګوره اصله کا په کار شو دغه کلمونه پیراوړه ښا کلیک څنګه شو ما سره کلمونه پیراوړه ښا نور ما سره د مطلب سټایل نشته دی ښا دا مطلب دا ور باندې راشي دا خالد کې به نور انتخاب کوته ښا وګورئ ورته خدا سټایل مطلب ور باندې راوړه کلیک کا څنګه شو ما سره دا سټایل ور باندې راغی سره دا مطلب چې ترونه کې کوم دي ذات خلک ورنه کار کوي خاص سپیشلی کور پیج لپاره او نه صفحه لپاره خاص کې ورنه خلک ډیر ذات کار کوي ښا دا که مطلب نو سی په دې شکل وسی اوکې کا ګوره مطلب ټول شي ما سره ګلان شکل باندې راغل یا دا څه مطلب غواړي ښا سبکار شول دغه پکار شول ښا کلیک کا څنګه شو ما سره دغه راځي ښا خلاص به دا پیج بټن باندې کلیک کوم لکه سبکار دی ارت تراشه سبکار شول دغه پکار شول ښا اوکې کا اوس ګوره ما سره دا په دې شکل باندې راځي لګي سایز کم کا ښا دغه خاصه نه کار کیږي دا څه کله در کم کا بس هم دا 15 پسته ښا اوکې کا اوس څنګه شو ما سره په دې شکل باندې راغی ښا بیرز دلته لکه نور کوم سیل تاسو په کار شو لکه دې شکل باندې وشي کلیک نو ګوري ما سره دا سره راځي یا په دې شکل مطلب غوړي ښا راځم لکه څو کوم لاندې انتخاب مرته دا غړي ښا کیکا اوس ګوري په دې شکل باندې دا څه خاصه ډیزاین دی ښا خرزول طبيعه نور مطلب تاسو غوړي ته چیرې مطلب په دې شکل وشي کلیک کړئ دا اوس ګوره دا یو پروفیشنل غړي ښا بارډر دی سیګان کوم مطلب څه کوي ورنه کار اخلي ښا دا وشو راځول کدا سه بارډر په کار شي کلیک کا راغی ما سره ښا یا په دې شکل تاسو په کار شولې فار ایگزامپل دا سه کلیک اوس ګوره ما سره تاسو ډیسپلی کی دغه ستنه لمام ډیسپلی کی درته ښا رزلټ نور څه په کار شول انتخاب ورته ښا سره تم چر دغه سره ورته راوړه ښا کلیک کا اوس ما سره دا سل سکیل دا راځي ښا یعنی په دې اړ کې تاسو کوم مطلب مختلف قسم دي سټایلونه دي ښا تاسو ورته انتخاب کوم تاسو غواړئ دا خره ښا اوکې کا نو څنګه شو ما سره
دا ډسپلی کړل شو ښه ته دا مطلب یو قسم بارډر دی ښه دا قسم ورته راوړه لکه دا قسم چې دا پاس راشي ولاندې چې دا مطلب شي د دې سایډ نه دی ښه زه یو ته بل انتخاب ورته الکه کوم یو وسی دغه اوکې کا ما سره په دې شکل باندې راغی خاصه بلکه څه کوم آل بارډر باندې انتخاب کوم ورته دا څه کوم آل بندن کما ختم شو کنه یو بل بارډر ورته راوړل ښه کوم یو لکه شیډو والا اوکې کا اوس ګول ته مطلب ما سره څنګه شو بارډر راغی ښه ډیزاین تر زما لکه پیج بارډر باندې کلیک کوم دلته ګوري څه خبري نور دي اپلای ټو څه مطلب شل کنه وای دا چینجز چې تاره وصل لګید دا سم ورته ویل ښه چې کلر څه سور کا ښه دا وکړه الکه دا تغیرات په چا اپلای کوي څه ویل کنه هول ډاکومنت په مکمل ډاکومنت باندې څه کوم اپلای کوي ډاکومنت باندې دغه څومره پیجز چې څه ټول باندې اپلای کا کلیک په ټول باندې راغله سره لاندې ور پس راځه ګوره سره او کوی داس نیوي سمې پکار دی ګوره او ته مله کسمې پکار دې سیکشن دا ورسته یو خاصه تر روان دی ښه سیکشن باندې کار کوم چې مطلب یو سیکشن کې یو قسم بارډر بلکې سیمه ښه ګوره دلته مسله بنامي چې لګانو سیکشن ښه د ور باندې کار کوم چې لکه څه قسم بریکی ښه او کوی داس نیوي سوکا دې سیکشن فرست پیج لکه ګوره مطلب سی وی کې غوړې څه کې او نه صفه کې بارډر بلکې نیو کلیک کا فرست پیج باندې کلیک کا اوس ګوره ورته لاندې ور پس راشه لاندې کې نشته کنه خو سره په اولنې صفه کې شته سره کله دې خلاف لګوي لکه سمې پکار دی this section all except first page بغیر د اول نه څه کنه ټول باندې امریکا کلیک کا څنګه چل شلکانو اول نه ختم شو باندې ټولو کې سره سره ښه دغه کا سنور اپشن دې ما سره کلیک کړل ته اوس ګوره ورته داس دکې مرجن کله څه خبرې کې درته وای ټاپ سره مله کسمره وي دومره هیله او دلته مطلب څه کا زیرو کړ ها ټول مله څه کړل زیرو کړل اوس ګوره ورته دا څه قسم تغیر پکړه ځي ها لیفټ هم زیرو رائټ هم زیرو اوکې کا دام څه کا اوکې اوس څنګه چل شو ما سره بارډر بیخي چرته راوړل کانو د صفې اخرنی پته ورسې سیدا او کوای چې لکه کم شي څنګه چلو کا داسې کا سیدا دام لگا زیات کور پسې دام زیات کا او دا څه کوي کا دامو کې اوس څنګه شو ما سره کو دې شکل سپیک دي صحیح شو بارډر دی ما سره ها دغه لکه سوي چې میجر فرام ایج سره مطلب ټیکس نه لکه سمره لري وي یا پر ایگزامپل چې مطلب څه وکماته ایج آن پیج مطلب څنګه شما سره دی پیج څنګه شما سره دا د دې په دې ځای باندې مطلب اوسي ښه بل لکه سوي چې الاین بارډر ان ټیبل ایج وذ پیج بارډر مطلب پیج بارډر سره څه کو دی الاین حرکت ورته ورکوا او بل لکه سوي چې الویز ډسپلی ان فرنٹ ګوري بعض وخت څه کی مطلب څه کوي ګوري ورته زه دا لکشټ کوم ښه څه لکه په کار شل هول ډاکومنت ته وړو کلیک کړئ باندې ګوري ما سره درغه ښه ډبل کلیک کوم دلته څه هیډر او فوټر اچوم لکه څه په کار شل او د پر ایگزامپل اسد فرض کا دا لږ کو پاس ویسو دا سه اوس ګوري ورته دا لږ څه کوم مطلب تغییر وکړ راوړو ښه لږ څه کا زیات کراته ساجي څه کا زیات کا او دا لږ څه کا ورته ویسا ها بعض وخت لکه دا څه کی تاسو مطلب څه کوي یو هیډینګ تاسو لیکلای دی خو هغه بارډر څنګه لکه دا مطلب بیخي لاندې کړی دی یعنی مطلب دا بارډر تنه ډسپلی کی دا هیډینګ تنه ډسپلی کی څه چل بکی ګوره دلته بلاټ شي ډیزاین ټاپ ته بلاټ شي پیج بارډر باندې کلیک وکړه آپشن ته بلاټ شي سو لکه الویز ډسپلی ان فرنٹ څه مطلب شل کانو همیشه ټیکست کوم مطلب دا ماته مخ ډسپلی کوي کوی چې نه سراوند کله کا ټیکست کوله کنه سراوند کوي هیډر او فوټر هم څه کا سراوند کنه ما سره کا د پاس څنګه شور باندې راشه سیدا دا مله کڅ کو کې کو خادي کله کنه بل خبره پاتې ډیر ځاته مهمه ده دغه نور څه مسله ګان نشه شیډینګ ته لکه راغلو ګوري تاسو لکه ما په خاویل چې رنګ صفه بسنګ تاسو چاپو اوس خبر راغله ښه سیدا ګوري لکه اوس مطلب وړم څه کم یو رنګ صفه چاپ کوم کنټرول ډبلیو پریس کول پسې دا به ډو ناٹ سیو کو ښه او کنټرول ان به پریس کو صحیح شو دغه لکه څه کوم تاسو رنګ صفه بسنګ چاپو ګوره تاسو دې باندې مطلب غلط نشي ښه دا کوم رنګ صفه نه ده دا سټایل دی سره اما رنګ صفه لکه چیرې چاپیږي د براس پسې ګوره بارډر ته بلار شي څه انتخاب کوته شیډینګ خو اوس ما ته وی چې لکه فیل دا صفه په چی باندې لټګه کی بیک گراوند کې چې مطلب دا رنگ مې پکاره کوم رنگ لکه دا رنگ اوکې کله اوس بل کسونه سي انټر اون سي اوس ګوري صفه څنګه شو پیډا کښ شو چی باندې په رنگ باندې صحیح شو ها او کوي دا سنیول کسو کا د دراش ور پسې ډیزاین تر زما او پیج بارډر باندې کلیک کوم شیډینګ تر زما لکه سب کار شو ما سره چې دا رنگ راوړی اوکې کا اوس څنګه شو ماسره دا رنگ راغی ښه شیډینګ سم لبل کنه بیک گراوند کې چې مطلب زما رنگ پکار دی او دا رنگ هم چاپی کې سره ښه بل لکه سوي چې تاسو په کار شو مطلب دا څنګه چې دوه رنگ راشي څنګه سم چل وکړو ګوره پیټرن ته بلا شو لکه و دیم چې دا شو لکه چې شرپی سره بل رنگ ورو چې کوم رنگ لکه
دغه رنګ اوکې ګوره ما سره څنګه شو شل په سره په دې رنګ باندې راغلی یعنې ته مطلب غواړې میکس استفاده کوې ښه دا قسم ګوره اول رنګ مطلب چې ما سره کنو دا زیړ رنګ شو او بل لکه څنګه ما دغه رنګ راوړه سور په سره پکار دی انتخاب کوم چې را 50-50 سي دغه کلیک اوس ګوري په دې شکل اوس ما تاسو کولای شئ مطلب میکس رنګ نم څه کوي کار واخلي ښه دا مسله شو لسیدا هم تاسو مطلب اکثریت وخت چې کو یو رنګ استفاده کوه کلیک د جوز ما سره څنګه شو صرف یو رنګ راغی او که میکس می استفاده کوو سو کوته پیټرن انتخاب کوته هغه پیسې انتخاب کوته او کوم رنګ پکاره دا رنګ پکاره بس نور څه مشکل پکې نشته خل دا پریویم در ډسپلی کوي ښه الکه سوي چې دا کوم ځای کې دی اپلای کی پاراګراف باندې اوکې سمات څنګه شور باندې اپلای کړئ سره ښه په دې سره کوم تاسو سره ډیزاین ټاب پای ته ورسید